سلامونه او نیک هیلې مې قبول کړئ دوستانو. شمس الرحمن رشیدي یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا ویډیو د SPSS دویمه ویډیو ده، کوم چې به موږ تاسې فایل اپشن توضیح کوو چې فایل اپشن کوم کړنې ترسره کوي او د څه لپاره کاریږي. د موږ تاسې ارتباطي لارې د یوټیوب چینل، فیسبوک، واتساپ او همداشان ټلګرام په واسطه کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ. که مو زموږ چینل تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، هیله کوم چې چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات او پوښتنې له موږ سره په کمنټو کې کېږدئ. په دې درس کې موږ تاسې په SPSS کې فایل اپشن مطالعه کوو چې فایل اپشن څه شی ده، کومې کړنې ترسره کوي. نو د دې لپاره چې مکمل وپېژنو فایل اپشن کومې کړنې ترسره کوي، ځو د سافټویر طرف باندې. کله چې موږ تاسې د SPSS سافټویر خلاص کړو، یعنې IBM SPSS سټاټسټیک، دغه لومړنۍ صفحه موږ ته ښکاره کوي. په دې صفحه کې موږ تاسې هغه وروستني کوم پروژو باندې موږ کار کړی دلته راته ښایي، او کولی شو یو بله پروژه چې مخته موږ کار بیا کړی هغه هم له دې ځای څخه راته خلاصه کړو یا د کار کولو لپاره خپل شیټ ته راوړو. او په پاسنۍ برخه کې موږ تاسې کولی شو یو نوی ډاټا سیټ جوړ کړو، یا هم کولی شو له یو ډاټابیس څخه د کویري په واسطه باندې ډاټا و خپل د SPSS سافټویر ته راولو. له دې ځای څخه تېرېږو خپل اصلي موضوع ته. لکه تېره ورځ چې موږ تاسې په لومړني درس کې ډاټا ویو او وریبل ویو په باره کې بحث وکړو، چې په ډاټا ویو کې موږ تاسې هغه انټري شوې ډاټا پرته وي، او په وریبل ویو کې هغه د انټري شوې ډاټا لپاره چې کوم وریبلونه معرفي کېږي د هغو پېژندنه موږ کولی شو. نو که چیرې موږ تاسې وګورو په وریبل ویو کې موږ تاسې د وریبل نوم باید ذکر کړو. د هغه لپاره راځو کلیک کوو، مثلا ID. موږ تاسې تېره ورځ د وریبلونو د نوم د ښودلو لپاره ځینې قوانین ولرل. له هغو قوانینو څخه یو دا و چې نه څه کولی په وریبل نیم کې سپیس کار کړو، یعنې له سپیس څخه نه څه کولی کار واخلو. همداشان له خاصو کرکټرونو څخه چې مثلا اټ ده یا سټرک ده یا داسې نور خاص کرکټرونه چې دي له هغو څخه هم کار نشو اخیستلی. د وریبل نوم باید په عدد سره شروع نه وي، او همداشان وریبلونو شمیر باید له 40 کرکټره څخه زیات نه وي. اوس که چیرې موږ تاسې ولیکو چې لاست نیم په داسې شکل ولیکو، په داخل کې سپیس ورکړو، نو دا له موږ څخه نه قبلوي. د هغه د دې لپاره چې موږ تاسې دغه نوم باید داخل کړو دوه لارې لري. یو دا چې موږ تاسې د هغه دوم کوم لغات چې ورسره یو ځای کوو د هغه اولنی توری غټ کړو او بغیر له سپیس یې سره ولیکو، او یا هم کولی شو له انډرسکور څخه استفاده وکړو، مثلا لاست نیم. اوس که چیرې زه دا انټر کړم دا له موږ څخه نه قبلوي، ځکه داخل د دې کې یو سپیس راغلی ده، دا له موږ څخه نه قبلوي. وایي دا یو اشتباه کرکټرونه دي. کولی شو په دوه طریقو باندې دا ډکلیر کړو، داسې چې لاست نیم، البته لاست نیم په دې طریقه هم کولی شو ډکلیر کړو، یا هم کولی شو په منځ کې یو انډرسکور ورکړو، مثلا لاست انډرسکور نیم. په دې طریقه هم موږ کولی شو هغه د وریبل نوم ډکلیر کړو. په دویم قدم کې د وریبل ټایپ لرو، مثلا دا وریبل چې موږ داخلوو له کوم ټایپ څخه ده د خپل ټایپونه لري. نمبریک مطلب هغه اعدادو له ټایپ څخه ده، یعنی عدد ده. په هغه کې بیا موږ د هغه پراخوالی وایو چې څو ډیسیمل عدد موږ ته د اخیستلی شي، او همداشان څو اشاري برخې موږ لپاره اخیستلی شي. وروسته به مثال کې مکمل واضح کړو. کولی شو ډاټ څخه استفاده وکړو، تاریخ څخه استفاده وکړو. تاریخ مختلف شکلونه لري، مثلا ډې مونت ير په دې رقم مختلف شکلونه لري، یا مکمل نومانو لیکلو لپاره، یا هر شکل چې موږ تاسې خوښوي. یا کولی شو د وخت لپاره چې منټ او سکند راواخلو. کولی شو کرنسي راواخلو. کرنسي کولی شو خپل د خوښې وړ کرنسي هم معرفي کړو چې افغانۍ ده. ځو په تنظیماتو کې د کنټرول پینل خپل کرنسي معرفي کوو. وروسته کولی شو په SPSS کې ورڅخه استفاده وکړو. ساینټیفیک نوټیشنونه څخه هم کار اخیستلی شو. همداشان
لکه ډالر چې کوم معرفي شوی و موږ دلته خپل کرنسي ورته ور معرفي کوو له هغه څخه هم کار اخیستلی شو. همداشان سټرینګ که چیرې موږ تاسې نوم ولرو مثلا د یو چا نوم باید داخل کړو نو هغه ته باید سټرینګ ورته داخل کړو. بیا موږ تاسو ته د کرکټرونو تعداد ښولی شي څو کرکټره سټرینګ ته کولی شي داخل کړي. بای ډیفالت ته دا کولی شو کم او زیاتې هم کړو. او همداشان له هغه وروسته د هغه پراخوالی ده مثلا کولی شي تر اتو کرکټرونو پورې تر اتو عدده پورې دا صحیح عدد واخلي او دوه برخې اشارې هم کولی شي ځان سره واخلي. کولی شي دا برخې زیاتې او کمې هم کړو. مثلا راځو په آی ډي موږ تاسې آی ډي باید اشارې برخه ونه لري آی ډي باید مکمل عدد وي نو دا صفر کوو. مثلا یو بل سلري لیکو. سلري موږ د نمبرونو له نوي څخه ده. په دې کې موږ مثلا ورته وایو چې اووه برخې ماته صحیح راواخله او درې برخې اشارې راواخله. نو که چیرې موږ تاسې او همداشان لاست نیم هم له سټرینګ څخه ده. لاست نیم بیا هم له سټرینګ. اوس که چیرې موږ تاسې ولاړ شو ډاټا ویب کې هغه وګورو ډاټا انټري کوو مثلا آی ډي نمبر یو لاست نیم یې مثلا رشیدي بیا هم رشیدي. اوس موږ تاسې سلري چې کله داخلوو نو موږ تاسې باید موږ ته اجازه راکوي سپیسیس چې اووه عدده صحیح برخه او درې عدده اشاري برخه ولرو. نو موږ لیکو چې مثلا 2500.335. اوس که انټر کړو دا له موږ څخه قبلوي ځکه چې موږ تاسې ورته ویلي چې موږ ته درې برخې اشارې راکوي. اوس که چیرې موږ تاسې په وریبل ویو کې دا درې اشارې برخې و دوو ته واړوو موږ تاسې چې هلته 3.35 لیکلي هغه به یو کم شي 3.4 رالو. 3.4 په دې خاطر رالو چې 3.35 موږ لپاره راونډ اپ شو او 3.4 ولیکل شو. همداشان د که چیرې موږ تاسې د یو وریبل د نوم لپاره مکمل توضیح په نیم کې ونه شو کولی شو د هغه وریبل مکمله تشریح په لیبل کې هم ذکر کړو. یعنی که چیرې موږ تاسې دلته آی ډي ولرو موږ دلته ورته ویلی شو چې آی ډي اف سټوډنټ مثلا مکمله تشریح کولی شو همدلته په لیبل کې ورکړو. ځینې وخت موږ تاسې چار جوابه پوښتنې لرو یا ورته وایي چې د کوم ولایت یې مثلا یا مثلا ورته وایي چې ایجوکیشن دی چې شی ده نو هغه لپاره موږ تاسې صرف یو دوه اپشنه لرو نو باید له هغه اپشنو څخه یو انتخاب شي. د هغه لپاره باید موږ تاسې بای ډیفالت والیوي ذکر کړو. اول مثلا که چیرې یو چا په کوډ کې یو داخل کړو نو ته باید ورته ولیکې چې مثلا له های سکوله مثلا فارغ یې وینې په دې رقم مثلا که دوه درته ولیکو ته ورته ولیکې چې له کالج څخه په دغه رقم. اوس که چیرې موږ تاسې وریبل ډاټا ویو ته ولاړ شو نو موږ تاسې ته ایجوکیشن راځي. ایجوکیشن دوه اپشنه لري لا های سکول لا کالج صرف دغه دوه داخلولی شي له دې څخه بغیر نور څه نشو داخلولی. همداشان اوس تاسې موږ چې وینو دا ډاټا ویو ده که چیرې کوډ ویو ته ولاړ شو دا هغه مربوطه کوډونه ښکاره یعنې د ایجوکیشن لپاره چې موږ تاسې کالج انتخاب کړی کوډ هم دوه و دلته موږ ته ښکاري چې کوډ یې دوه ده. یو څه د کار د اسانتیا لپاره او د دې لپاره چې موږ تاسې په تیزي سره وکولی شو SPSS زده کړو. SPSS د خپل ځان لپاره تیار مثالونه هم لري. کولی شو کله چې موږ تاسې SPSS انسټال کړو سی ډرایو ته لاړ شئ پروګرام فایل IBM SPSS په دې ځای کې د سمپل په نامه یو فولډر ده چې کولی شو هغه مثالونه چې خپله د IBM SPSS کمپنۍ لخوا موږ تاسې ته راکړل شوي د پراکټیکل کار لپاره استعمال کړو. دا د انګلیسي ژبې لپاره مثالونه دي. کولی شو په فرانسوي کې جرمني کې جاپاني کې هم مثالونه ولرو. څنګه پیدا شو چې یو فایل د SPSS فایل ده یعنی دا فایل مربوط د SPSS سافټویر ده نو موږ تاسې کله چې د یو فایل اکسټنشن په SEV شکل ولرو نو پوهیږو چې دا سافټویر دا ډاکومنټ یا دا فایل چې ده د SPSS مربوط ده. مثلا له دغو مثالونو څخه یو مثال خلاصوو.
په دې رقم باندې دلته موږ تاسې هغه د دوی د کارونو منه راخیستل شوي دي، د دوی پروډکټونه راخیستل شوي دي او د دوی عایدات راخیستل شوي. دا د دوی خپل یو مثال ده. دلته په زرهاوو ډاټا پراته ده چې کولی شو عملي کار پرې وکړو. بیخي زیات ډاټا ده. په دې ځای کې موږ تاسې وینو چې د دوی اوس ډاټا په ډاټا ویو باندې پراته ده. که چېرې موږ کور ته واړو، دوی دلته پروډکټ A پروډکټ په B او C باندې دا باید کور ته واوړي. البته دا سټرینګ ده، نو په بل مثال کې کولی شي دا ښه ده تشریح کړم. په دې مثال کې دی نه ده راخیستې. وریبل ویو کې وینو چې مثلا هغه د کارونو مان چې دي دا نومینل دی، یعنې له دوه څخه یوه باید انتخاب شي. SPSS د خپل ځان لپاره درې ډوله انپوټي ډاټاوې لري. یو نومینل ده چې باید له مشخص کړل شویو څخه یو انتخاب شي. مثلا چهار جوابه پوښتنه ده، له هغو څخه باید یوه پوښتنه انتخاب شي. بل سکیل لرو. سکیل مطلب دا چې د اندازې په حالت کې مثلا د دوی عایدات چې نامعلوم دي، کیدای شي 100 وي، کیدای شي 1000 وي، کیدای شي 1 لک. نو نامعلوم ده، د هغه لپاره سکیل څخه کار اخلو. او یو هم کیدای شي په درجه بندي یا په اوردینال ډول یو له بل څخه تفاوت ولري. مثلا د شاګردانو عمرونه راخیستل شوي چې له هغه شاګردان چې عمر یې له 100 تر 15 کلو وي، هغه شاګردان چې عمر یې له 15 تر 100 کلو وي. په دې رقم کې چېرې موږ تاسې ډاټا ولرو، بیا له اوردینال څخه کار اخلو. همداشان میسینګ هغه وخت موږ تاسې کاروو چې موږ تاسې په ډاټا کې میسینګ صورت ونیسي. نو د هغه لپاره بدیلې لارې د میسینګ اپشن په واسطه موږ کولی شو جوړ کړو چې ورته وایي چې میسینګ که چېرې صورت ونیسي، په مقابل کې دا والي ورته درج کړه، یا مثلا د لوړ او ټیټ والیو ترمنځ یو والي ورته واخله، یا مثلا بای ډیفالټ هیڅ هم مه بیا کوه. بل هم د کالم اوږدوالی دی. مثلا موږ تاسې وینو چې د پروډکټ کالم اوس که چېرې زیات کړو، دلته په وریبل ویو کې هم وینو چې د پروډکټ د کالم پراخوالی زیاتېږي. همداشان الاین د هغو تنظیم ده چې په رایټ، لیفټ او سنټر کې ده. اوس که چېرې موږ تاسې پروډکټ سنټر ته واړوو، دلته هم وینو چې په سنټر کې معلومیږي. همداشان انپوټ. په دې مثال په دې برخه کیدای شي وروسته ښه پوه شئ. انپوټ هغه ده چې موږ تاسې SPSS فایل ته خپل ډاټا انټري کوو یا انپوټ کوو. نور مثالونه دی لري چې مثلا د داخلي شوي ډاټا څخه دی یو بل فکټور لاسته راوړي. مثلا که چېرې موږ تاسې د شاګردانو د زیږېدو نوټه ورکړو، دی ورڅخه د شاګردانو عمر په لاس راوړي چې دا بیا انپوټي ډاټا نه ده، دا بیا هلته یو کلکولیشن یا یو کړنې په سر ته رسېږي او لاسته راځي. بل فایل. فایل کې موږ تاسې کولی شو فایل مینو کې نیو فایل، اوپن، امپورټ دا ټول څخه کار واخلو چې دا به په دریم درس کې له خیر سره ووایو. اوس موضوع اپشن ده. اپشن کې موږ تاسې کولی شو ژبه بدله کړو، هم د آوټپوټ ژبه چې موږ تاسې کله نتیجه په لاس راځي نو هغه دې په کومه ژبه اوسي، او هم کولی شو د خپل انټرفیس ژبه چې مثلا دغه موږ تاسې دا کاریالی سافټویر په کومه ژبه باندې ده د هغه ژبه بدله کړو. دلته کولی شو ژبه بدله کړو. په ویو برخه کې کولی شو هغه مربوطه ټایټل ته مثلا کوم فونټ غواړي، کوم سایز ورکول غواړي، مکمله هغه د سافټویر ظاهري شکل د ځان لپاره جوړول. په تاریخ برخه کولی شو چې SPSS مثلا په اتومات ډول له 1952 کال تر 2015 کال ډاټاوې قبلوي، او کولی شي دا په خپله خوښه باندې هم جوړ کړئ. د اعدادو لپاره دی 8 برخې صحیح اعداد او 2 برخې اشاره بای ډیفالټ ده، کولی شي تغیر راولئ په هغه کې هم. او دلته مهم موضوع د وریبلونو د ویو ساحه ده. موږ تاسې دلته وینو چې لومړی نوم راغلی د دې وریبل، بیا د هغه اندازه ده چې په کوم ډول اندازه اخلي، بیا یې ټایپ راغلی. کولی شو موږ تاسې ته یو وخت دا ټایپ مهم وي نو دا دې خواته راوړو. داسې ډراګ و ډراپ هم کولی شو دا په دې ډول راوړو، او کولی شو د ایډیټ اپشن ویو، البته ډاټا کسټم وریبل ویو، دلته کولی شو چینج کړو. دلته کولی شو رول مثلا مخته شاته کولی شو مثلا لیبل له نوم څخه وروسته راوړل غواړم، که چېرې دا وکړو لیبل اتومات ډول له نوم څخه وروسته راځي. البته لیبل اوکې
نه پوهېږم دا په دې رقم کار کوي نو اوس کار نه کوي، نه پوهېږم شاید ما په سافټویر کې څه مشکل وي، خو په دې طریقه کولی شو خپل الاین ترتیب کړو چې مثلا کوم برخه موږ تاسې مخته راوړو کومه وروسته راوړو، په دې رقم هغه ترتیبولی شو. یو ری بیا هم چک کوو نیم ټایپ اندازه. اوس که چیرې موږ تاسې بیا هم لاړ شو اپشن، که چیرې ټایپ پورته لیبل راولو، البته نو چې نه کېږي شاید زما په سافټویر کې یو څه مشکل وي، خو د ترتیب و تنظیم لارې همدا ده. په کرنسي کې کولی شو د خپلې خوښې وړ پیسې ورته اډ کړو، چې مثلا افغانۍ هم کولی شو، کلدارې، تومن، هره پیسه یا هره کرنسي چې موږ ته چې خوښه باندې وي هغه کولی شو دلته اډ کړو. آوټپوټ زموږ تاسې هغه نتیجه چې په لاس راځي د هغو تنظیمات دي. همداشان سکریپټ هم کولی شي مطالعه کوي. بل په فایل لوکیشن کې موږ تاسې وایي چې موږ تاسې هغه د اتومات ډول یو ډاټا چې سیو کېږي د هغه ځای کوم یوي، یا مثلا که چېر موږ تاسې لاس فولډر ویزټ ورته ولیکو هغه بیا موږ تاسې هر وارې پوښتنه کوي چې مثلا موږ ډاټا کوم ځای کې سیو شي، او کولی شئ د SPSS خپل ژورنال هم په همدغه لوکیشن باندې چې سیو ده تغیر ورکړو، یعنی بل ځای یې کولی شو تغیر کړو. او ریسنټلی یعنی په اخر کې چې موږ تاسې کوم پروژه باندې کار کړی دی موږ ته تر 10 پروژو باندې تر 10 پروژو ښایي، کولی شئ دې تعداد زیات کم هم کړو، تر 10 اضافه کولی نه شو. همداشان په یو ټیبل کې موږ تاسې کله نتیجه لاسته راوړو خپله SPSS یو څو بای ډیفالټ ټمپلیټونه لري چې له هغو څخه کار اخیستلی شو، مثلا کلاسیک کې یا هر شکل چې تاسې خوښه یې دی خپل هغه ټمپلیټونه لري چې په دې شکل موږ ته خپله نتیجه لاسته راوړي. نو دا و د فایل اپشن. همداشان ډاټا ویو په برخه کې هم ځینې کار وکړو. زه یو بل مثال هم ګورو. دا مثال که چیرې کور ته واړو وینې دغه هغه ځای ده چې ما تاسو ته تېر مثال کې غوښتو تشریح کړم. د دې جنډر چې میل او فیمیل دی اوس تاسو وینئ چې په ډاټا شکل ده. که چیرې کور ته واړو دا په 1 2 سره ښودل کېږي. که چیرې موږ تاسې ولاړ شو د وریبل ویو ته او هلته جنډر پیدا کړو، وینئ چې جنډر دی له سلیکټ شویو څخه والیوګانو څخه اخیستلی. که چیرې یو ورکړو میل او که 2 ورکړو فیمیل. نو ستاسو څخه ډېره مننه چې تر دې دمه راسره وئ. دا د SPSS 2یم درس و. په 3یم درس کې هم زموږ ملتیا وکړئ. مننه توجه څخه.